د وطن د شهیدانو کله د ثواب پته زرخیز خوره ډوډه د خپلو مشرانو کله ډوډه د خپلو مشرانو کله هغه ملک خوی دا دوجری ژوندې دي چې احمد طالب په خوا ستایلي هغه ملک خوی دا دوجری ژوندې دي ټول روایات برقرار ساتلي د پښتنو هغه جرګې ژوندې دي پدین مینو هر یو تن دلتا پدین مینو هر یو تن دلتا د موزه ظالمانو دا د وطن د شهیدانو کله د ثواب پته زرخیز خوره ډوډه د خپلو مشرانو کله ډوډه د خپلو مشرانو کله بشمیر نرمندانو کله دا د وطن د شهیدانو کله د ثواب پته زرخیز خوره ډوډه د خپلو مشرانو کله ډوډه د خپلو مشرانو کله وقت پسرو شګو سختو کې تیر شو د دې ځوانانو سلوت سلام وقت پسرو شګو سختو کې تیر شو د غریب بیروزګار دلاسا ژوندونه ټول مسافرو کې تیر شو مشران قربانه ورکړي مشران قربانه ورکړي دا د خدای خدمتګارانو دا د وطن د شهیدانو کله د ثواب پته زرخیز خوره ډوډه د خپلو مشرانو کله ډوډه د خپلو مشرانو کله چې په خپل کور کې هم پردا کې اوسي هم د عزت او مشکل ډکی دي د مېندو خویندو په دعا کې رنګ دی د مېندو خویندو په دعا کې رنګ دی د غرنګین په دعاګانو کله دا د
د وطن د شهیدانو کلی د ثواب په دې زرخیزه خوره ډوډۍ د خپلو مشرانو کلی ډوډۍ د خپلو مشرانو کلی فصلونو خورا چې د هر فصل کرونده کوي دا د شنو باغونو فصلونو خورا د مینې کر پرې نه کوي زمیندار د محبت ډکو نهرونو خورا هر یو نعمت ورته ورکړی الله هر یو نعمت ورته ورکړی الله په دې دنیا د جنتیانو کلی دا د وطن د شهیدانو کلی د ثواب په دې زرخیزه خوره ډوډۍ د خپلو مشرانو کلی ډوډۍ د خپلو مشرانو کلی د دین دشمن تلک ډالو درېږي په جوماتونو مندرسو آباد دی د دین دشمن تلک ډالو درېږي د هر ناسور د مخنیوي دپاره بیا ظریف خان ثوابي والو درېږي د پښتو ژبې پرمختګي مقصد د پښتو ژبې پرمختګي مقصد دا د پښتو د شاعرانو کلی دا د وطن د شهیدانو کلی د ثواب په دې زرخیزه